دا تاریخي کیسه د پخوانۍ رومن امپراتورۍ د تاریخ په اوږدو کې د یوې زښت زیاتې ښکلې، ځیرکې او پوهناکه پیغلې په اړه ده چې هپاتیا نومېده. راځئ چې دا تاریخي کیسه پر ملي هنداره په ګډه سره وګورو. د 4مې میلادي پیړۍ د پای په کلونو کې د روم امپراتوري دوې ټوټې شوه چې یوې برخې ته یې لویدیځه امپراتوري ویل کېده چې څه کم یوه پیړۍ وپایده، او بله یې ختیځه یا د بیزانس امپراتوري وه چې د لویدیځې امپراتورۍ تر وړې کېدو وروسته یې د هغې ځمکې هم لاندې کړې او لا پسې پراخه او پیاوړې شوه چې پلازمینه یې اوسنی استانبول ښار و. دا امپراتوري څه باندې 1000 کاله روانه وه چې په 1453 عیسوي کال کې د عثمانیانو له لوري ونړېدله. په همدغه زمان کې د ختیځې امپراتورۍ له ازمیر ښار څخه یو نوموتی فیلسوف او ریاضي پوه تیون د مصر سکندریه ښار ته چې هغه وخت د دې امپراتورۍ د پوهې او فرهنګ مرکز وکوچېد او هلته په پوهنتون کې استاد شو. کره معلومات نشته چې د هغه د کوچ نیټه او مخه سپینه کړي، خو اټکل کیږي چې په 350 عیسوي کال کې به تللی وي. مخکې له دې چې اصل کیسې ته راسو، اړینه ده چې د سکندریې د ښار لنډ پیژندګلوی وکړل شي. د حضرت عیسی تر زیږېدنې 335 کاله وړاندې سکندر مقدوني چې په تاریخ کې د سکندر اعظم په نوم مشهور دی، له خپلو جهاني فتوحاتو او د جنگونو له منډو ترنډو څخه د آرام ساه واخیسته. بیا نو په مصر کې د سکندریې ښار ودان کړ چې د نړۍ ښکلی ښار و. سکندریه اوس د مصر دویم غټ ښار دی، شاوخوا 5 میلیونه وګړي پکې اوسي او د افریقا او اروپا ترمنځ پل ګڼل کیږي. په 370 عیسوي کال کې په همدغه سکندریه ښار کې د تیون نومي فیلسوف چې د ازمیر د ښار څخه سکندریه ته کوچېدلی و، د هغه په کور کې یوه لور وزېږېده چې هپاتیا په نوم ونومول شوه. هغې چې کله په نړۍ کې سترګې وغړولې، سکندریه د رومیانو یوه بانډه وه. هپاتیا بختوره وه، ولې چې پلار یې داسې ونه کړل چې دا یې د پسونو په رمو پسې کړله، بلکې کله چې نجلۍ په ښه بد پوه شوه نو تیون یو بنډل قلمونه او یوه ګوارۍ کتابونه او کتابچې ورته راوړې او د فلسفې، ریاضي، ستورپوهنې او سندرا پوهنې یعنی د موسیقي پوهنې لوستونه یې ورولوستل. ډېر ژر دا اومخله هپاتیا د نړۍ لومړۍ افلاطوني فیلسوفه، ریاضي پوهه، ستورپوهه او سندرا پوهه یا موسیقي پوهه شوه چې وروسته په سکندریه کې د ریاضیاتو او فلسفې ښوونکې، اورژبه ویناواله او څاره ستورپوهه، لویه څېړونکې او د سکندریې د لوی کتابتون مسؤله شوه. هپاتیا ښکلې او هوښیاره یونانۍ وه چې له خپل پلاره یې فلسفه، ریاضي او ستورپوهنه زده کړې وه او د اوس زمان د ریاضي مور ګڼل کیږي. هغه پر ریاضي سربیره په فلسفه، ستورپوهنه او سندرا پوهنه یعنی موسیقي پوهنه کې لوی نوم لري. هپاتیا په بیلابیلو پوهنیزو برخو کې کتابونه ولیکل، نوي افلاطوني نظریات یې تبلیغول او ګڼې آلې یې اختراع کړې. یاد دې وي چې هغه تکړه لامبوزنه، غرختونکې او اسپره هم وه. هپاتیا د سکندریې په پوهنتون کې محبوبه استاده وه چې د خپل پوهنیز دریځ او عقیدې له کبله کلیساوالو یعنی د عیسوي مذهب ملایانو تر مرګ تر کومې تېره کړه. د هپاتیا پلار تیون د سکندریې پوهنتون له نوموتو ریاضي پوهانو او تکړه استادانو څخه و. هغه په پوهنتون کې د استادۍ پر مهال د لمر او د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه څېړنه یا تحقیق وکړ.
چې وروسته یې د ستورپوهنې او یوناني ریاضیاتو په اړه لیکلي وکړلې چې همدې کار یې د پوهنتون د مشر په چوکۍ ته ورساوی. تیون په سندراپوهنه یعنی د موسیقۍ په علم کې ډیر پوهېده او کله ناکله به یې د سختو او ستغو ریاضي فارمولو څخه د شعر نرمي او پستې غیږې ته پناه وړله چې دا خو یې لور هم ورڅخه اخیستی و. تیون د ریاضي په اړه وایي ریاضي د شعر ژبه ده. هر ریاضي پوه که وغواړي که ونه غواړي خدای به حتما یو ویناوال او شاعر هم وي. هپاتیا له وړکوالي څخه په کور او پوهنتون کې د پلار څنګ نه پرېښود او په ماشومتوب کې به هم د پلار په پوهنیزو بانډارونو او ناستو کې د پوهانو خبرو ته کلک غوږ نیولی و او کله چې به یوازې سوه پر همدې خبرو به یې سوچ کاوه. پلار یې هم همدا غوښتل. یو ځل یې هپاتیا ته وویل چې زما لور حق لري چې فکر وکړي. تر فکر نه کولو ناسم فکر کول غوره کار دی. د ښوونکي لپاره دا ډیره اړینه ده چې هم پر پوهنو برلاسی ولري او هم غوره ویناوال وي. هپاتیا دا دواړه ځانګړنې درلودلې. ځکه خو د سکندریې او سیمې پر کچه وتلې ښوونکې وه. د هغې ټولګي ته له ډیرو هیوادونو څخه خلک راتلل چې هم د پوهنې خیر ټول کړي او هم د هغې د ښکلي مخ دیدنونه وکړي. ان چې ځینې ښاریان به تر ټولګي و مخته ورته پنډ ناست وه. سکندریه ښار نور پر هپاتیا وغمیدی. پلار ته یې وویل چې نه خو نړۍ یوازې سکندریه ده او نه هم ځمکه تر اسمان پراخه ده. یوازې د کتابونو په لوستلو څوک حقیقت ته نه رسیږي. غواړم چې له سکندریه څخه ووځم او په نړۍ کې وګرځم. تیون ورته د روم او ایتنز د ښار د لیدلو سپارښتنه وکړه. هپاتیا ډیر کلونه په سفر تیر کړل او چې بیرته سکندریه ته راوګرځېده په پوهنتون کې د ریاضي او فلسفې استاده سوه. هپاتیا د سفر، وینا او د پوهنتون د استادۍ پر مهال د نرانو غوندې اوږد بالاپوش او ارتې جامې اغوستې. خرمایي ویښته به یې پر اوږو راخپارول او د ایتنز د ښار له پوهنتونه ګټلی تاج به یې پر سر و. یوه ورځ یې د پوهې او زده کړو لیوالو نجونو ته په خپله وینا کې داسې وویل: زما خویندو، هغه څوک یتیم نه دی چې مور او پلار یې مړ وي، بلکې یتیم هغه دی چې د پوهې له زده کړو یې لاس اخیستی وي. د کومې ټولنې ښځې چې نالوستي او کم پوهه وي، نران یې د شیدو پر ځای ناپوهي او جهل څښي. هپاتیا پوره 11 لسیزه په اروپا کې وګرځېده. کلی په کلی او جماعت په جماعت یې د پوهنې ډکې او ویښوونکې ویناوې او بحثونه وکړل. کتابونه لیکي چې هغه د نړۍ تر ټولو ښایسته، مؤدبه، ځیرکه او پاکه ساکه پیغله وه او د هغې ټولګي او وینا ته به له ډیرو لرې لرې ځایونو ان له نورو هیوادونو څخه خلکو ځانونه را رسول او دا به د هغوی په زړونو کې وسېده. د هپاتیا لږ داسې شاګردان هم ول چې د حیا سترګې یې ړندې سوي وې او پر هپاتیا یې د خدای ان تمام کړی و چې واده ورسره وکړي، خو هغې به ورته وویل چې ما له فلسفې او ریاضي سره واده کړی دی او د ژوند تر پایه مجرده پاته سوه. هپاتیا به کرۍ ورځ له خپلو زده کوونکو سره په پیچلو فلسفي او ریاضیکي مسایلو اخته وه. هغې په ریاضي کې د نبوغ تر کچې استعداد درلود او ګونګو مسلو ته به یې هواري پیدا کوه. هپاتیا غوښتل چې د ځمکې د حرکت لپاره فارموله جوړه کړي چې د اپولونیوس په مخروطونو کې ونښته. په یادو برخو کې د هغې پر لیکونو او څېړنو زرګونو پوهانو تر 19مې پېړۍ عیسوي پورې خوند واهه.
هپاتیا د سکندریې په پوهنتون کې نوې افلاطوني نظریې او د ایام بلیکوس فلسفې اندونه یا فکرونه او د ارسطو آثار خلکو ته تدریسول. هغه په یوه لیکنه کې وایي: زه په تیر کې نه اوسم بلکې په راتلونکي کې ګرځم. کیسو، اسطورو او نکلونو ته باید نکلونه وویل سي. د خرافاتي، باطلو او بې بنسټو عقیدو تدریس او ترویج د وحشت او ځناورتوب ونې ته اوبه ورکول دي. دا کړنې یوازې ماشومان مني چې بیا په لویوالي کې ورڅخه کړیږي، رنځیږي او د تیښتې لار نه لري. هپاتیا د خپل زمان وتلې ستورپوهه وه. هغې داسې آله جوړه کړې وه چې د ستورو په پیدا کولو او پیژندلو کې تر 19مې پېړۍ وکارېده او د دې اوزار پر مټ یې د ستورو، لمر او سپوږمۍ ترمنځ واټنونه هم وټاکل. هغې د خپلو څېړنو په لړ کې دا څرګنده کړه چې ځمکه پر لمر راګرځي او کائنات بې کچې لوی او بې څنډې دی. د دې دا خبره د عیسوي مذهب د تعلیماتو سره په ټکر کې وه او د کلیسایي ملایانو پر سترګو ورته توره شپه سوه. نړۍ نن هم په دې باور ده چې د تجربوي پوهنو پلار ګالیلو نومي فلسفي دی، خو اصلي خبره دا ده چې د دې پوهنو مور هپاتیا تر ګالیلو 1200 کاله مشره ده. هغه مهال چې ستورپوهنه د اوسۍ په شکورو معلومېده او ریاضیات چارمیخ ولاړ ول، هپاتیا د هندسې او الجبرا په اړه ګڼې لیکنې او کتابګوټي ولیکل چې ډیری یې هغه وخت له منځه ولاړل چې په رومن امپراتورۍ کې ولسي پاڅونونه او ګډوډي رامنځته سوې وه. هغې د هندسې او الجبرا ګڼې پیچلې او ستونزمنې مسلې هوارې کړې. تر 19مې پېړۍ پورې د مخروطونو په تړاو د هپاتیا نظرونه چلیدل. هغې د اوبو د ټینګوالي د کچې د معلومولو آله جوړه کړې وه او همدارنګه د سمندرونو لپاره یې قطبنما یا سترلاب رامنځته کړ. هغې د یونان پر دودیزې عقیدې او پر لرغونو خدایانو باور درلود. د هپاتیا د ژوند پر مهال سکندریا د مسیحیت مرکز وه او نور ټول دینونه او اندونه پکې سخت ځپل کېدل. نو د هغې دا عقیده د هغې وژنې ته لاره نوره هم هواره کړله. کلیسا او د عیسوي مذهب ملایان کری ورځ په ټولنه کې خرافات خپرول او خلک یې د پوهنې دشمنۍ ته رابلل. کلیسا پر دې کلکه عقیده درلوده چې ځمکه د کائناتو منځ دی او سپېڅلې هم ده، ځکه خو نور ستوري ورباندې راچورلې. خو هپاتیا د کلیسا د عقیده پر ځمکه ووهله او د کلیسا د مشرانو اندونه یا فکرونه او باورونه په یوه پیسه کړل. دا پوهېده چې د لمر ځای او جسامت تر ځمکې لوی او لوړ دی، نو یې د ریاضیکي فارمولو پر مټ دا څرګنده کړه چې ځمکه پر لمر راڅرخي، هغه هم په دایروي نه بلکې په بیزوي مدار کې. یاد دې وي چې د ځمکې د ثابتوالي د نظریې پر تابوت وروستی میخ ګالیلو وټکاوه. کوپرنیک دا خبره په واز کومې کوله چې لمر د نړۍ مرکز دی نه ځمکه. همداراز لمر ولاړ دی او د ځمکې په ګډون ګڼ ستوري پر راګرځي. ګالیلو د کوپرنیک پل پسې واخیست، خو خبره یې تر پانسۍ ورسېده. په دې خبره کې شک نه ځایېږي چې دا هر څه په لومړي سر کې هپاتیا راپیل کړي وه. د هپاتیا څېړنو او پوهنیزو بحثونو د معتصبو مسیحي ملایانو پر سرونو اور بل کړ او اعلان یې وکړ چې هپاتیا یوه شیطانه او کوډګره ښځه ده. د کلیسا لوی مشر چې سیریل نومېدی دا خبره د دلیل په توګه راوړه چې عیسی علیه السلام 12 یاران درلودل چې ټول نران ول او ښځه به پکې نه وه. ښځه په هیڅ توګه سړی نشي تابع کولی او اوس چې دې مشرکې ښځې خلک تابع کړي دي، هغوی یې یوازې او یوازې د کوډو په زور کاڼه او ړنده کړي دي.
هپاتیا د خپلې ټولنې د بدمرغۍ او بېساري انحصار ادرسونه په ښه توګه پیژندلي ول، نو دا ځکه هغه کلیسا ته ګمراه کوونکې ښکارېده او همدارنګه یوه ژبوره فلسفي او ریاضي پوهه ښځه وه چې په هیڅ توګه و کلیسا ته د منلو وړ نه وه. بله ورځ د سیریل تر مشرۍ لاندې سیاسي مشران، مذهبي سرلاران او کاهنان سره جرګه سول. پر دې خبره ویره څرګنده کړه چې هر علمي پرمختګ مسیحیت په سپکو کاڼو تللی دی. که ښځې لوستې سي او په ټولنه کې پوهنه او پوهاوي خپره سي، له دین سره تړلې ټولې ګټې به له لاسه ورکړي وي او دا زموږ مذهبي اجارهداري به په هیڅ کې نه راځي. نو یې د هپاتیا د وژلو خبره غوټه کړه. سیرل د کلیسا د یوه قاري یا نوحه ویونکي پیټر تر مشرۍ لاندې ګڼ مسیحیان راوپارول چې ګواکې هپاتیا د کوډګرۍ ترڅنګ د دین دښمنه هم ده. خلک بېلارې کوي او د مسیحیت او کلیسا پر وړاندې سازشونه جوړوي. د 1415 عیسوي کال د مارچ په میاشت کې هپاتیا په ټانګه کې له کور څخه کتابتون ته روانه وه، کله چې د پیټر د لنډغرو تر برید لاندې راغله. هغه کتابتون ته ننوته او زده کوونکو په کپېدلو ژامو ورته وویل چې کوم بل خوندي ځای ته ولاړه سي. دې ورغبرګه کړه چې د موږک غوندې په غاړه نه ننوځم. کتابتون زما لپاره تر غورو غوره پناهګاه ده. زه پر خپل عقیده ولاړه یم او پر خپلو لیکونو باور لرم. هیڅ کله به ورڅخه په څنګ او څټ نشم، که مې بند پر بند هم پرې کړي. همدا کتابتون زما سنګر دی او په میړانه او هسکه غاړه مرګ ته غاړه ورکوم. څو شېبې وروسته جوپې یرغل راغلل، جګړه ونښته، ګڼ شاګردان ژېړې تلې پرېوتل. تر وهلو ټکولو وروسته یې هپاتیا کلیسا ته کش کړه، جامې یې ورڅیرې کړې او غوښتل یې چې په ژوند یې له پوسته وباسي. خو د دې یو زده کوونکی ډیوس چې د کلیسا خادم هم و، د خپلې ښوونکي د حال ونسو زغملی. برید کوونکو ته یې وویل چې هپاتیا کافره ده، په مرداره وینه یې کلیسا مه چټلوئ، کومه بله جزا ورکړئ. پارېدلو لنډغرو دا وړاندیزونه ومنل. پرېکړه یې وکړه چې سنګسار یې کړي. دوی په ډبرو پسې بهر ووتل. ډیوس هپاتیا تر ستوني ونیوله او خفه یې کړه او بیا یې ووژله. کله چې د پیټر ډله راوګرځېده، ډیوس ورته وویل چې هغه بېهوشه سوې ده. هغوی یې پر بدن د ډبرو ګزارونه ورپیل کړ. وروسته یې د هغې غوښې له هډوکو بیلې کړې او د غوښو بوټۍ یې په ښار کې د عبرت په دود وګرځولې. بیا یې همدې غوښو ته اور ورکړ چې غوښې ایره سوې، ایرې یې سیند ته ور وغورځولې. د هپاتیا مرګ کلیساوال ډېر خوشحاله کړل. په شپو یې په ښار کې سندرې او ډمامې او ګډاوې پیل کړې. کلیسا د خلکو له شرمه څو پیړۍ وروسته هپاتیا سپېڅلې وبلله. په 19مه پیړۍ کې چارلز کینګزلي د هغې په اړه رومان ولیکه. په 20مه پیړۍ کې هپاتیا د ښځو د حقونو علمبرداره وګڼل شوه. همدارنګه په 2009 کال کې د اګورا په نوم یو فلم د هپاتیا پر ژوند جوړ کړل شو. د ملګرو ملتونو یا د اقوام متحده د تاریخ او تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه ادارې یونسکو د 190 هیوادونو د غړو په غوښتنه د هپاتیا په نوم پروژه پیل کړه چې د ښځو لپاره به پوهنیزې طرحې جوړوي او په عمل کې به راولي.